دومره خارقاده دي ما نه ښایسته وینځلي که دې دا کاسي بیا په دا ټول عمر وینځي مورګان داسې کېده بیا بلکل ما خبره نه بیا به جنګ وي راشه کاسي وینځه وینځه زه ستړی یم دا یې ما ځکه د ماشوم تصویر که موږ ورته چې ته خارق العاده یې یا تا ډېرې ښایسته کاسي وینځي ماشوم سمدستي داسې فکر کوي چې مور مې ما غولې نور دا کاسي وینځم زما کار شو دی نور نه وینځي دا مې ځکه مثال ورکړ چې اکثره میندې د دې مشکل سره اخته وي د لورګانو سره ستایل دوه قسمه دي یو ګټور یو غیر ګټور ګټور ستایل دا دي نه دي چې لوښي پرې وینځل یا دا کار نه وکړو ډېره مننه کوم د دې نه دا ماشوم دا اقتباس کوي چې زه یو ګټور انسان که ورته ووایي چې ته یو خارق العاده انسان یې ماشوم اقتباس کوي چې ما غولی دا کار په ما راپېښ شي بل دا چې دا کومه لیکنه کړې لیکوالانو په حساب دا ډېره ښایسته لیکنه وه ما دې ډېر څه زده کړل ماشوم یا دا لیکوال فکر کوي چې زه یو نوښتګر یم که ورته ووایي چې یاره ته خو ډېر تکړه قلم لرې او بلکل ستا د دې ګټور نشته هغه فکر کوي چې دا په ما رشمت او ملنګ وایي همداسې ده که په ما ملنګ وایي داسې نور ډېر ستایل دي ما یې ډېر مثالونه ورکړل چې هغه ضرور نه دی چې د وخت له کمښت له امله زه به وشتم چې په 15 محفلو درکو کې وخت راکم کړم هغه خبرې چې ټول عمر مې موږ باید ځان وساتو لکه کنځلې کول سپی خره بېشرفه رزیله نوده کمقله ولې شرمولم دا څه غضب دې رانه خوری دا کنځلونه ماشومان نفرت وړي ځان ترې وساتئ ماشومان درنه پیدا کېږي او دی دی د دې ټولو ته به نشي راکنټرولولی چې په خپله کنټرول ناسمه ورځ ویله که ته سبق ونه وایې ناکام به شي که ته داسې کار نه کوې که ته کور ته ناوخته راجېږي لویدي به شي ناسمه ورځ ویله ماشوم ته تصویر مه ورکوئ هیڅکله ورته دا تصویر مه ورکوئ چې که داسې دې وکړل تهدید مه کوئ چې دا خبره زه اکثره د بزرګانو اورم چې راشي دا کار نه کوي پلار به دې راشي بیا ورته وایي تهدید ولې نو تاسو چل شوی چې پلار یې راشي هېڅ اجازه نه لري ورته دا کار وکړي یا اکثره وخت کې تهمت لرو یو نجلۍ ده یو خبره کوي مور ورته کېنه بندیوالې ژبورې فلانی دا تهمت دی هغې ته موږ یو بدلون ورکړ یا حکم ورته کوو هلته سړي غوندې غلی کېنه مړه ما ته به ونیسه مشر زه یم که ځینې پلار یې کتل دا ما ته به ونیسه نه څه وایي ما ته به ونیسه هغه تا نفرت لري ته ورته ما ته وکړې چې هغه ته خپل نفرت ووایي موږ ماشوم باید په دومره وروزو چې هغه ته سپین ووایي چې پلاره زه تا نه نفرت لرم او موږ په دې پوه شو که هغه دا خبره موږ ته ونه کړي موږ نه باغ کېږي پرېږدي چې دا خپل احساس موږ ته ووایي او موږ د هغې احساس درملنه وکړو او هغه را کنټرول کړو که هغه موږ ته نفرت کلمه ونه وایي موږ ټول عمر یاره ورونه دي یو سره نګبازي ورونه دي چې یو بل بیا ووژني داسې نه کېږي چې یو بل سره مینه لرله اوس یو بل وژني بل اکثره وخت موږ ضرورت لرو چې ماشومان وهڅوو اکثره وخت ورور دي زه ګورم ورته وایي که دا کار دې وکړه بازار ته دې دی که داسې دې وکړه 15 روپۍ درکړم که ولګره شي کالي درته اخلم دې کارونه باید ځان وساتئ او د دې دا شی د ماشوم پر ژوند باندې بده نه ایستئ ماشومان دپاره هېڅ قسمه ورته مه وایئ چې تاسې ځکه دې کې دوه ډوله دوه کارونه په هغه زده کوي یو دا چې د یو کار په مقابل کې مزد اخیستل او بل د هغې کار لپاره د مؤقت وخت لپاره د ماشوم هڅونه بیا کار نه کوي بس او بل د ماشومان د پرتلیز خزان وساتئ چې ورور دې دا فلکسه په کلاسه کړه تر اوسه پورې د بوی غوندې لګېږي پرتله مه کوئ دا هر چا یې کنسپټ زما استاد هم دی زما کاکا هم دی د هر چا د ذهني توانایي جدا جدا هر څوک د خپل مغزو باندې نظر لري یو پکې نشته صحیح دي دا نشته ته ورته وایي چې احمد دا کار ونه کړو ته ورته یې شروع دی نه خلاصې د دې شي نه ځان وساتئ ورته ووایي چې یو سړی درته یو ماشوم ژاړي خپل موبایل نشي خلاصولی دی سړي خلاصوي ورته وایي چې موبایل کوم دا لږ ډېره سخته ده یا دا مالک نه باندې ډېر سخت کار درکوي هغه پرېږدي چې خپل احساسات ژړا درته وکړي چې مالک مې ظالم دی مالک مې دا دی مالک مې نفرت لرم چې کیسه درته وکړي ته وایي چې مالک د نفرت ورته دا په ډبرې راواخلم چې ولې مالک د نفرت لري کوم چې لګوي ساري ولې مالک د نفرت لري زه خپلې خبرې په همدې راټولوم اکثره وخت کې زه دا خبره بیا درته کوم که تاسې غواړئ چې ستاسې ماشومان که ستاسې غواړئ چې ستاسې ماشومان ستاسې په خوښه راغلي شي تاسې د ماشومانو خبرو ته غوږ ونیسئ خپلې خبرې کمې کړئ د ماشومانو خبرو ته غوږ ونیسئ او د هغوی احساسات درک کړئ د هغوی د احساساتو درک کول د هغوی تصویر تاسو ته په لاس درځي او د هغوی د تصویر نه وروسته تاسو د هغوی سره ماغه بند کوئ که چېرته یو تاسو ته ووایي چې زه تاسو نه نفرت لرم
یو زوی تاسو ته وایي چې زه تاسو نه نفرت لرم نو دا ډېر ښه تصویر دی تاسو کولی شئ د هغې په باره کې یو زوی راځي احمد راځي محمود یې ورور دی وایي چې پلاره دا محمود مې بل دی ورته وایي چې یاره ورور دی ماړه بس هسې یا کنځلې ورته کوي نه دا هېڅکله مې ورته وایي رښتیا ورته وایي هو رښتیا دې بل دی راځي هغه وایي هو ډېر نفرت دی هو تاسو کولی شئ د هغه تصویر پیدا کړئ چې د دې دوه څخه د هغې حل لاره پیدا کړي وما علینا الا البلاغ ډېره زیاته مننه